لسم سپارہ آیت نمبر 79 یوکم اتیام نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. دا درې کارونه خضر علیہ السلام وکړل د مخکې واقع کې. موسی علیہ السلام دغه په حکمت باندې نو پوي، نو د وجه نام 200 خضر علیہ السلام مرتوی چې مانه متپوس نه کې د بار بار تپوس کو. داغه د وجه نام اوس خضر علیہ السلام او د جدائی راځي، نو زبتا خبر کم په حقیقت داغه چې ته په نه پوي دی. اولنې واقع ورتوي اما السفینۃ فکانت لمساکین، اما چې کومه کشته سورې کړي وا او کوم تختمی 30 وا، نو تاوی چې دا دی ولې وکړل. نو دا کشته د غریبانو مسلمانانو مسکینانو وا، نو دا ما د مسکینانو د مال حفاظت پدې کې وکړو. دا یو بادشاہ د غلطه په زور به د خلکو کشته نیوله او هغه کې به مفت تګ کو. نو ما دا عیب جن کړه چې دا عیب جن کېدو د وجه نه دی بدی کشته ته ناراضي. او بل دا خضر علیہ السلام معجزه و چې دا کشته ډوبېدم نه، بس نای پکې راختی نه شو. یو ظالم هغه چې کوم نه لاس مونی وو او مظلوم سره مې حمایت وکړو. اما السفینۃ هر چا کشته و فکان لمساکین، هغه د مسکینانو یعملون فی البحر چې دی بکار کو پدې دریاب کې مزدوری وکول پدې باندې. او فارت ما اراده اولر لعن عیبهم چې زائب جن کم دا وکانه وراءهم ملک، او وړاندې ردیو بادشاہ یاخذ کل سفینۃ غصبا چې هغه بنی و هر کشته غصبا په زور باندې ټیکس به ته غستو او روغه کشته به ګوتا. و اما الغلام اوس ورپسې دوی مواقع هغه نوجوان چې ما قتل ک، نو اصل کې د مور او پلار موحدین خو مسلمانانو، او دا زوی سرکشو، او دا دومره سرکشو چې قریب و د مور او پلار هم کفر باندې آماده کړي وي. نو ما ته الله وی چې دا لک قتل کا، چې دې قتل کې او د مور او پلار در سرکشه نه بخلاص، او الله به د مور او پلار له بل خو اولاد ورکی. ورپسې اوس یا دوی مواقع وګوره. و اما الغلام هر چغه لکو فکان ابواه مؤمنین، ورته مور او پلار مؤمنان فغشینا، بس مونږ یریدو ان یرهقهما چې او بغرزی دوی، یعنی او بغرزی دوی طغیانن په سرکشه کې او کفرن او په کفر کې دی برکاږي سرکشه او کفر ته، او دا د زوی د وجه نه بدی او مبتلا شي. نو بس الله ما ته حکم وکړي چې دی قتل کا، لکه مرتد وکنا او مرتد قتل کیږي شي. فارد نه بس مونږ اراده وکړه یوب دلهما چې بدل کې ورکو دوی طرف به هما دوی رب خیر منه زکات غورا د دې بچینه په پاکه کې واقرب رحم او ډیر پر رحم کې. الله وی مونږ اراده کړې و چې الله بدلم په بدل کې ورکی نور، بیا الله دې ته یو لور ورکړه او هغه یو پیغمبر ته په نکاح شو او بیا بچیم نبیو. دغه په نسل کې بیا 12 انبیاء کرام علیهم السلام الله راولېګل، نو دې د وجه نه هغه ما قتل کو. و اما جدار و هر چغ دیوالو درې مواقع ا دیوال چې ما نیخ کو عقلی کی او ما په سوا نه غستل، نو اصل کې دا د یتیمانو ماشومان او خزانه و د غلطه، او دا دیوال د غیر غورځیدل نو قریب و چې دا خزانه چلیدلې وي، نو دا به ته غسته او د یتیمانان غریبانانو. نو ما ته الله حکم وکړ چې دوی د خزانه پټکا چې دی کله غټ شي راوابلی بیا او ردی پلار خسړیو، نو دې د وجه نام د دې حفاظت کړي دي. نو سوال دا چې د هر یتیم حفاظت د مال ضروری ولې نه دی؟ نو جواب دلته دا چې دلته اولاد نابالغ دي، نو دې د وجه نام دا خبره کړي ده.
او اولاد نابالغ چې کمی په حکم د والدینو کې احکام دنیاویو کې کچرته مسلمانان نو دا هم ورننا او ردی پلار یو مؤمن سړیو خو مسلمانو نو داغه د وجنه د مال حفاظت په مسلمانانو لازمو ځکه مې دا کار وکړه وګوره او مسجدار هر چې دیوالو فکانه له غلامین هغه د یو دوو الکانو یتیمین ما شومانو فی المدینه یتیمانانو فی المدینه په دې خار کې وکانا تحت کنز اللهما او د دې لاندې خزانه د دوانو وکانا ابوهما او پلار د دوی صالح نیک فاراد ربک بصراده وکړستارب ان یبلغا اشدهما چور سیدا دوانه مضبوطیا د عمر ته ځوانه تا واستخرجا کندهما او رب باسدی خزانه خپل رحمت من ربک دا د وجه د رحمت د رب ستانه ای بغټ شو دا خزانه و بیا روباسي اغي پوری حفاظت د پاره د دیوال مولا برک او ما فعلت وانا امر دا کارونه ما د خپل طرف نه دی کړي وسوک دا وای چې خضر علی السلام کو ګره دومره پویو دومره اختیار مندو او دا کارونه ما خپل طرف نه دی کړي ذالک تعویل دا هغه حقیقت ما غلم تست علی صبر چې تا طاقت نه رباغه د خبر دار او صبر اند صبر تا د صبر طاقت نه لرلو نو بس ما بنور خبر امداسي تا ته خودلې وي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی الله دې په موسی علیہ السلام رحم وکي کله نور صبر کړي وي نو ډېر عجایب به نور لیدلې وي خود صبر ونکو نای د وجه نه دومره نقل دي ويسلونک عن ذل قرنین د سلوره مواقع د پداوا د ذل قرنین واقعا د پاره د هجرت د اشاعت د دین هجرت بکې د اشاعت د دین د پاره مشرکان او د باره کې سوال کړو د نبی عليه السلام چې ذل قرنین سوکو اور د تصرف د در کرامات د وجه نه منو دیوی وګړه ذل قرنین دومره طاقتور بادشاہ هر ځای ته ځان رسول دوی د در کرامات قتل او د په تصرف باندې هم دوی اماده چې د متصرف تناوذ بالله الله جواب کړه د احتیاج بیانې ښا ذل قرنین او د قرآن او سنت کی تفصیل دومره نشتا خو به دومره دا چې کله تفصیل په قرآن او سنت کې تاریخ ته بیا رجوع کې وګوره په تاریخ کې دوا سکندر تیر شوی دی ذوالقرنین چې کم زم کلم راشي نو ولته سکندر نوم هم راځي نو دو سکندر تیر شوی دی خان یو ذوالقرنین سکندر فارسی دا د ابراهیم علیه السلام په زمانہ کې هغه سره یو ځای طواف هم کړو دا ولی د الله ودلته دقه مراد دی ښا دویم ذوالقرنین سکندر رومیو ابن قیلس نومیو دا وزیر ارسطو او دا کافرو اتی مراد نه خدلته هغه سکندر فارسی تی مراد دی ادنا او الله ويسرونک دوی تپوس کیستان عن ذوالقرنین فورد ذوالقرنین کې قرورتو ایساتلو زرد چی مونږ با اولولو بیان بکو بتا باندې منه داغه ذکر د نصیحت خبرې تا ته مونږ داغه د نصیحت خبرې بیان کو پیغمبر ته دا وحیرا لبیا کنا و ان مکننا له بشکمو طاقت ورکړو د فل ارض په زمګه کې واتینا من کل شین سببا او ورکړو مونږ ته هر شی سببا سامان د ضرورت ضرورت سامانو هر څه متور کړو کل عرفي مراد ده د ضرورت اشیاء سره د پکارو وفات با پس دی روان شو سبب پلا ربانی حتی تر دې پورې ځا بلغه چور رسیدو مغرب الشمس اغزیر ډوبېدو د نور توجدها وی متدانور تغربو چې د ډوبېږي فی عین حمیاتن پغه چینه ګرم کې او وجد عندها قوما او یو متدی سرخوا کې او قوم دوس روان دي او د اشاعت د دین د لپاره سفر شروع کو اول د مغرب طرف ته تللی دا کم ځای چې نور ډوبېږي لګیا دی حاکم او د بادشاہ نو د رعیت حال معلومي او بل د حق د دین دعوت هم کوي نو داغه په سلسله کې دی روان شوی دلته کم ځای چې دانور لګیا ډوبېږي دلته دینه مراد اخیری مقام د غروب او شمس دی دا مطلب نه چې دانور کم ځای ډوبېږي د اغه ځای ولید نه داغه سړی چې کله ګوره مخکې زیږي او مخکې سمندر ورشي او سمندر ورغی نو دی چې کله هغه سمندر هغه جې ته ګوري او نور کله ډوبېږي نو استاد داسې خیال راځي چې دا نور په دې سمندر کې ډوب شو حالانکه دا غزینی کدال ته ورسېدي اینا خو به نور زیږي دا آخري مقام د غروب الشمس یادې ښه چې نور اخوا سنو بسوبوي او
اخره کې دو دا انور ولید دا شمس چې کوم دی د زمکه نه زمونږه 150 ګنا غټ دی زمونږ د زمکه نه دا نور دا ډېر لري دي ځکه موږ دراسه ښکاری ښا بیا څنګه سمندر کې دا غیب شو نو دغه مراد د بحر اسود هغه کناره ده ښا اته مراد دی او عین حمیتن ګرم چینه مراد اوبر روانه وي منجمد نه وي ښا ګرمي اوبر روانه وي دا مطلب دی قلنا موږ ورته یا ذل قرنین ایمان تعذبا که چرته عذاب ورکې دوی ته ایمان تتخذا یا کتنی صفیم په دوی کې حسن خلار یا خل دعوت د توحید ورکه کني منی بس عذاب هم ست اختیار دی ورکواله دا سوکا دا په طریقه د الهام د ویل شو یا علما ورته ویلو دا خبره ورته کړې و نو قال دوی اما من ظلم چا چې ظلم کو فسوف نعذبه بزر چې موږ بدل عذاب ورکو ثم يرد بیا واپس کړی شي عربي خپل رب ته فيعذبه بس عذاب ورکړي ته عذاب ورنکړ عذاب سخت شرک سره لاړو دنیا نه الته الله سخت عذاب ورکړي و اما من امنو چا چې ایمان ورو عمل صالح عمل کو نیک فلو جزاء الحسنى در پر بدل خسرا وسنقول له من امرنا يسرا او زر دو وو د خپل کار نه یسرا اسانی دته موږ اسانی وایو یعنی د خپل دین نه بوتا اسانی خبرو وایو یعنی هغه تکلیف بما لا یطاق چې څو د وس مطابق دي او سمات با سبب بیا دی روان شو په بل لار اوس بل سفر شروع کو د مشرق طرف ته روان شو اوس خدي نور خاطه طرف ته حتی تر دې پورې ځا بلغ مطلع شمس چې دی ورسې د راخاتو د نور زیتا هغه زید نور راخاتو توجده د امتران ورته تلو چې دا راخیږي علا قوم پداس یو قوم لم نجعل لهم چې موږ نه دا ګرځولې دوی د پاره من دونها دیخوا در نمرنا سترا هغه پردا د نور نه طرف ته مونږه پرده سنو ګرځولې مطلب دا نور برای راز دی په جسمونو لګیدا داسې یو علاقې ته لاړ مشرق طرف ته دلته عین مشرق مراد نه بلکې هغه مقام کمزې چې آبادی ختميږي هغه اخري ځای چې بس خو آبادی نه و دلته اوس خلکو وحشي قبایلو صحرایي خلکو او دی پزمکه بیابان باندې پراتو او نور ډایرکټ د دې بدنونو باندې لګیدا نه دا چې آبادی د غلطوار نه چتاونه مونږ وي بس دی و ډایرکټ نور په لګیدو غارونو کې چتا اوسېدل هغه نه پټېدل نور پټاګ ډایرکټ نورو او دی به کپړې نه چولې او د ځنګلیانو غونتیو نو دا ول بیا دعوت امر کړي خللتا وکذالک وندارنګ وقد احدنا الله یقینا موږ هاته کړو بما پاسبن الذی چې د سرو خبره دا بیان نام د سره چې سو کنه په دې ټولو موږ هاته کړو مطلب دا دی اشاره دی کې دې طرف ته دا چې در اسباب او در هر څه چې سمو کنه نو الله تعالی دې علم چې د سره سومره دی بما لدیه دغه لشکر دغه سامانونه هر څه الله ته پتا و الله دې حاتینه بهر نو او دې واغدار نو خا سمات با سبب بیا دې روان شو سبب بل طرف ته اوس بل سفر شمالي طرف ته کړي او چین علاقې طرف ته کړي خان سمات با سبب بدی روان شو بل لار حتی تر دې پورې ځا بلغه چورس د بین صدین امز دو غونډو ته وجد من دون ماوی مدد سره خواږي قوم یو قوم لا یکادونا قریب نه ويفقهون قول چې دوی پوه شوی د خبره اوس دې خبرې کوي ذوالقرنین داغي په زبان نه پويږي د ذوالقرنین او داغي زبان بدلو نو ترجمان راغوستو چې دې سره خبرې وکړو چې دوی سوي اشاره دي ته چې ذوالقرنین علم الغیب نو ګره بل زبان ولا نه ورته کدی متصرف اختیار منه په کار چې بل زبان خو ورته کړه نو دی اوس چې کوم دی ترجمان راغوستا سره خبرې کوي قالو دو یا ذوالقرنین یاجوج و ماجوج بشک یاجوج ماجوج چې دي مفسدون فساد کوونکي دي فلار دي په ځمکه کې فهل نجر لك بس یمو مقرر کو استاد پر خرجن سو چاندا او خرج علا ان تجالا پدې شر باندې چې تب جوړې بیننا و بینهم صد زمور دی منس کې او دیوال داخلك راغون شو او دوی ترجمان په ذریعہ ذوالقرنین ته وی چې دلته فسادیان خلق دي یاجوج ماجوج مونږ ته ډېر تنگ یو ردی سه بندوبست کول غواړي
د یاجوج ماجوج بعض خلکو د دې متعلق ډېرې قصې جوړې کړې دي چې دا واړه قد والا او لوی غوګونو والا دي او دادی او دادی نه دا په اولاد د یافز بن نوح کې دي او د دې په د اولاد کې د چین ترک دارنګ داسې نور علاقې راځي د دې په باره کې صحیح حدیثو کې دا راغلي چې قیامت ته قریب بدوی روزي او دنیا کې وړر فساد پیلاوي دا خبره وړو کې قد او غټ غوګونو ولا دا غلطه ده او دې به دومره زوروري چې دا کم دیوالو ذوالقرنین جوړي دی ودا مات کی فساد بکی او اکثر دا وی چې دی به چین روس جاپان دې سره مدد کوي او بعض وی چې دا دغه خلک هم دي چې دوی ډېر مخکې د ټکنالوژي او د شزونو کې اخر کې دی و فساد برپاوي دنیا کې اکثر دوی لګیا دي هوړ حاصلې او نوې نوې ټکنالوژي روباسي بعض دغه پکې راي ده او دې به دومره زوروري چې دار سبا اوخري او ظلم به شروع کی آخر با 4 سے ختم کړه دنیا نو آخر با اسمان د خپل تیرونه ونیسي چې اسمان والا پسوزو د ایبره به تیرونه ولي الله به وتدوینو سره را واپس کی دې وای چې ور اسمان والا ختم کړه دونه بزان باندې غرور کوي او زمکه فساد پیلاوي دا یاجوج چې کوم دی او ماجوج عاجج یا عاججون دی بمانه خالص اور کېدل یعنی فسادی خلق دا خلق دوی ته تنگ اوس دی و ظلمونه کول پدی به مختلف قسمه تکالیف را وسر بدوی ذوالقرنین ته شکایت وکړو دا ډېر فسادیان دي مونږ به تعالی سره چاندا خرچه جمع کو او زمونږ ردی ما سره جدائی راول دیوال وخه قالو ذوالقرنین ما مکنی فی هغه چې مالا طاقت را کړې پای کړه بي زما رب خیر نه غوړه دی فاعینونی بس ما سره تعاونو کې به قوت دمټو اجل بینکم بین عمرت ما زب جوړ کم تاسو ردی مس کې مضبوط دیوال اے زما سره پیسې وغیرہ پکار نه دي ما سره خپل شتا دمټو قوت را سره وکې راشه ما سره کار وکې بس تا دیوال بزوم اتو نه راوړې ما ته زبر الحدید هغه ټوکړې د اوسپنه ټوکړې ما ته راوړې تر اوسپنه بلاکونه حتی تر دې پورې ځا ساوا چې برابر شو دا دیوال بین صدفین په منځ دغه سرونه د غرونو کې یعنی غونډو کې قال اوس بیا دوی انفخو دل پوکي ورکې دا څه شو چې دا اوس په بلاکونو وای دا دیوال جوړ کې دغه مخه تا دا سره دوه غونډو منځ کې دوی د لارو باغې براتل او دی به ظلم کو په دی باندې اچ کله غ دیوال هغه دا غونډو سر ته وخته بیا وی دی له پوکي ورکې او بیا ویلی شوې تانبه په دی باندې راوا چولا قلعی وغیرہ مطلب دې ګرم کو او بیا چې کوم دی هغه پر راوا چولا روړې ماته ټوکړې د اوس پرې تر دې چې دا برابر شو مز د سرونه دوه غرونو کې قالدوین فقو پکې ورکې حتی تر دې پورې ځا جاله نارن چې د وګرځو نار کن نار پشان د اورو نو قالدویاتونه روړې ماته اوفر چې زراتوي کې علیه په دې باندې قطرن تانبا خې ګرم کو او بیا به تانبر او اشتراسی بالکل لیپ کو او فمستاو بس دیو په طاقت نه لري نه زهرو چې دی روخي چې په دې باندې ومستاو لو نقبا او دی په طاقت نه لري دی سوري کول دی د الله قوت نه ورکی نه په دې راخیږي او نه به دي کې سوري کولې شي الله ته طاقت بسوا غستخه دی ورته وي نو دغه سکلک دیوال هغه دی د پاره جوړ کو او وی وخواله بوس اخر کې دی خپل عجیزی بیانې خام وی قال دوی هاذا رحمت من ربی دارا د وجه د رحمت د رب زمانه دی فیضا جوا د ربی هر کله چرای شواده د رب زما جاله دکان او بغرزیدا زره زره دا دیوال وکانه وا د ربی حق د واده زما د رب حق او رښتینی کله چې زما رب غوړی دا دیوال و ماتی نه قیامت چې کله راشي وترکنا موږ پرې خو سبازو بازر دی یو مجن پری بدو بازر دی یو مجن په دغه رز باندې موجو چې چپی بو خي فی بازن په بازو کې ورفي خوف کې بول شي فی سور پشپلې کې فجما نام جمع بزی و جمع کو جموال اسرار سړې به جمع کیږي حشر میدان د قیامت چې کله برپا شي خام او وارزنا جهنم پیش بګمږه دا جهنم یو مجن په دغه رز للکافرین د بار د کافر وارزه په پیش کولو سره یعنی مخامخ وګو د جهنم دخول جهنم نه پهله د جهنم په دی باندې پیش کینوي به خي ورتا د دې د وجنا چې سختی د عذاب دی وې ني وی الله جنا دا سبب د عذاب ذکر کړي الله جنا دا خلقو کانت اعینهم چې وي سترګې د دوی
فی غطاء یا ذکری په پردو کې زما د ذکر نه وکانو دی لای ستیونه چې طاقت بین لر سما د اورېدلو د قران بین اورېد سترګې به پټې وي افاسب الذین دا خلق بیانی چې ظلمونه کول او د الله کتاب نه وي د پیغمبر خبره نه منله افاسب الذین کفروا تتمه د صورت تا صورت ختمه نو زجر او تخویف شدید مشرکین بالعباد تا او دا مخ کې شوبه د وجنه دوی الله سره شرک کړو نو داغي تذکرہ وکړي چې دا ټول انبیا علیهم السلام اولیاء دا عاجز الله تعالی علیهنو افاسب الذین گمان کیا کسان کفروا چې کافر دي ينتخذوا عبادی چې دیونی سي زما بندگان من دونی سوا زمان اولیاء مددگاران آیا گمان کی دا کافر چې دوی دیونی سي زما بندگان سوا زما نا پیسه گمان په کو بده باندې ان اعتدنا بشک مونږه تیار کړی جهنم للکافرین نزل کافرو د پاره ملمستیا د جهنم دا د کافرو ملمستیا را د تحکمن ورته وي چې دا مطلب بد ملمستیا ده او زما بندگان ویني سه ما سره وګره عاجز مخلوق او قلو پیغمبر حل نبئکم یا مو خبر نظر کو تاسو ته بالاخسرین اعمالا اغا تاوانیان په اعتبار د عملونو بارکی اغا خلق چې تاوانیان دي په اعتبار د عمل کامل بیکړي خدا عمل بولې فائدہ ورنه کی خاصوک تی الله جن دا خلق دي ذل سایهم چې برباد ردی کوشش په حیات دنیا په ژوند دنیا کې وهم یا سبنو دی ګمان کوي چې انهم یوسن سنا چې یقینا دی خو خسته عمل کوي اغه اهل بدعت بدعتیان ته مراد دي ښا بیانهم اهل البدع مفسرین و دینه مراد خلق تی چې د پیغمبر د سنت طریقې نه خلاف عمل کوي او خوشاله چې موږ ډېر ښه کار کوو او بدعات کوي په دین کې ریس پنی برباد به دي عمل اولایک الذین داخل دي کفر چې کفر کړی دي بیا تر به پیاتون د خپل بولې قای او ملاقات الله باندې فحبطت اعمالهم بس برباد دي عملونه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا پس قائم منکم دوی له پرز د قیامت باندې وزن او تول ذالک جزاهم دا سزا دوی د جهنم او جهنم بیمار دي وجنه کفر چې دي کفر کړو او واتخذوا آیاتی او دوی نیول زما آیاتونه او رسول او زما پیغمبران حضور پټوکو دا داسې خلک چې زما رسولان او آیاتونه پسې بیٹوکې کولی او ان الذين بشک خلق امنو چې ایمان وروړي دي او عمل صالحات عمل کړی دي نیک کانت لهم جنات الفردوس وی بدوی لپاره هغه جنت فردوس نو زلام المستیا جنت فردوس په الله وی امنو عمل صالحات والله ورکوما عقیده توحید او د پیغمبر د سنت طریقې مطابق چې عمل کړي حدیث کې مرضی جنتونو کې اعلی جنت فردوس دی نبی علیہ السلام وی چې ځان لغواړي نو جنت فردوس غواړي دا اعلی جنت ته خالدین همیشه وی فیا بدی کې لا یبغون دی ون لټی انها ردینا هی ولا بدلیدل دی ون غواړي د دینه بدلیدل همیشه بدی کی بس جنت فردوس اعلی زیر نو اعلی زی کې بدی ور اوسیږي او قلوه پیغمبرام دا اخر کې داود صورت باندې بیا رانا چې عالم الغیب الله دی اولیاء انبیاء بادشاہان عالم الغیب ندی ښا بیا خبره رامات کی قلوه پیغمبر لو کان البحر کچرت شیدا سمندر مدادن سیائی لکلمات ربی د پاره د صفات د رب زمان لنفد البحر خامخ ختم بشي سمندر قبل ان تنفد کلمات ربی مخه د ختم د صفات زما د ربنا ولو جن اگر که مراد لو کو مثلی په مثل د مدد نور سیائی الله وی کدا سمندر ټول سیائی شي داونه ټول قلمونه شي او دی لګیا دی د الله صفات لیکل شروع کی د ټول سمندرونه داونه ختم شي او د الله صفات او بیا وي او دومره وسیع صفات والا ذات ته او هغه سره ته لګیا شرک کې دلته یو سمندر یاد کړی دی په سورې لقمان کې ورشي و سمندرونه یاد کړی دا غټ غټ په دنیا کې چې کم دي هغه ټول یاد کړی دي چوغورا هغه شی او د سره نورم شنو د الله صفات نه ختميږي ښا اگر کوم نور شی نه وروړو داسي صداقت د رسول ذکر کوي قلوه پیغمبر انما انا بشر مثلکم بشک از بشر امستاسو پشان یوحا الیا وی کول شماتا انما چې بشک الہکم الہ واحد حاجت روا استاسو حاجت روا یک یو دی فمن کان یرجو لقاء ربه بسوک چې عقیده ستینه ملاقات د خپل رب فلیعمل عملا صالحا پس عمل دو کې عمل نیک ولا یشرک بعبادت ربه احد او نه د شریکي عبادت د رب کې هیڅ چا چې دغه عقیده د ملاقات د رب نو هغه عمل کوي او ځا الله را لګل دی لپاره
چانما الہکم الہ واحد حاجت روا به یو غنه ښا او عقیده په آخرت ساتي عمل باندې کوي او الله سره به څوک نه شریک کوي دغه پورې سورې کهف ختم شو سورې کهف کې دغه مسله و چې عالم الغیب الله دی او عاجزی د مصطفی نو بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا سورہ مریم مکی صورت کی ترتیب مصحفی کی 19 نزول کی 44 پس سورہ فاتر ندا نازل لے دی صورت دعوی دا عز المصطفین لنفی شرک فی تصرف عاجزی داغی غور خلقو دا پارا دا رد شرک فی تصرف چې دا اختیارمن ندی گوره خامخ کی عالم الغیب ندی اوسوی دا انبیاء اولیاء اختیارمن ندی ربط مکه سردار مکه رد شرف العلم نو رد د شرف تصرف نو رد بوشي د شرف مکمل مکه اصحاب کهف اغه ته ځوانان وي نو د مزید ځوانانو انبیاء کرام علیهم السلام تذکرہ کوي مکه شبهات رد شو چا شبهه اصحاب کهف دارنګ انبیاء کرام علیهم السلام ذوالقرنین حواله سره وي اوس د مزید شبهات د کی جوابونه کوي خام مخی کرامت دا سابقہ حفنو دے کی کرامت ذکر کئی دا مریم رضی اللہ عنہ امتیازات دا صورت ممتازی پا تفصیلی واقع دا زکریا علیہ السلام دارم پا واقع دا مریم رضی اللہ عنہ او پا ولادت دا عیسیٰ علیہ السلام دا سبل صورت کی تفصیلا نشتا دا صورت ممتاز دی پا تقریر دا عیسیٰ علیہ السلام دا مور پا غیگا کی معشوم دا مور پا غیگی گویا شو او تقریر اکڑے دی صورت ممتاز دی پا تذکیر د ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته نصیحت خپل پلار ته کړو او دا صورت ممتاز دی په حال د ملائکو چې ملائک عاجز دي صورت په دوه حصو مشتمل دی اول حصہ 1 نه 63 پورې پدې کې عجز د انبیاء علیهم السلام او دغه احوال 64 نه اخره پورې بیا عاجزی د ملائکو دا خام کاف ها یا عین صاد الله پوری په معنا دی حروف الله به پوي دی ذکر رحمت ربک عبده زکریا اول عجز زکریا علیہ السلام ذکر کئی تد بارے کی دا شبہ وا مشرکان ہوئے چگورا 120 سال په عمر کې الله تعالی زوی ورک بغیر د ظاهری اسبابونه نو دوی دا دلیلونه او چگورا دی اولاد ورکول شي او د اسباب مالک ته نو الله رضا عجزی ذکر کئی چې دی ګوري اختیار من نه د خپل د الله نه اولاد غوسته دی ښا ذکر رحمت ربک او هغه یاداش ادا یاداش د رحمت رب ستا عبده دا الله عبده په بنده هغه بنده الله زکریا چې زکریا علیہ السلام دا ذکر سره حاضر پڑھتے دا ذکر دی د رحمت او دا رنگ دا عجزه د رحمت رب ستا عبد خپل بنده زکریا علیہ السلام باندې چغړ عاجزی کوون کې وخا وګوره رحمت چې بچاو شنو هغه عاجز ایخه اذنا دا کله چې د فریاد کو رب خپل رب ته ندان خفیه هغه आवाज رو رو فریاد رو رو الله ته دعا کولا او رو رو فریاد وکاو دا وګوره چاته چغواله و صرف الله ته ندان خفی आवाज رو رو قال دوی ربی زما رب انی وهن العظم بشکا کمزوری دی اډو کې منی زما وشتا علی الراس او پړق خي سر زما شی بند بډاوالینا ولم اكن بدعائک او زنیم په دعا ستاره رب زما رب شقیا نو امید زستا په دعا باندې الله نو امیدی نه کوما یعنی عمر مې ډېر دی اوس د اولاد په دی عمر کې غواړم اډو کې می کمزوری دی سر مې د سپینوالی نه پړق خي اسباب ظاهری سم نخکاری خو الله ستا په ذات می یقین دی دستا په دعا نو امید او بدبخت نه ما ویني خفت الموالیا او دا دعا ولیکوما دا زکه چې بشکا زیریګ ملموالیا په وارثانو می ورای زمانہ بعد وکانت امراتی اخر خز زما شندرا فحبلی ملذن کولین بصرا کې ما تر خپل طرف یو وارث دا زکریا علیہ السلام دی بیت المقدس کې لوی مدرس او د مریم رضی الله عنها کفیلمو نو درستو خیال کو چې زمانہ بعد دا میشن پاتې نشي او دا زما اولاد کې هم جاری شي د دعا کول الله مال یو نیک بچی را کی چې زما پسې دا میشن برقرار وساتي نورا کې ما در خپل طرف نه وارث یری سنی چې میراث واخلي زمانہ وارث من علی یعقوب میراث واخلي دال یعقوب نا او وجل رب رضیا وګرځیدل را ای زما رب رضیا پسند او غره کړی شوی
الله دې غوړه وګرځي. د پیغمبرانو میراث چې کمی هغه علم خام پیسې دولت د دوی میراث ني. حدیث ته پدې کې خام مونږ پیغمبران چې مونږ نه سو دا دینار درهم نه پاتې کیږي بلکې هغه علم خام او چې دا صفات شه صدقه بیا نو دې د علم غم کو خان وګوره دې فکر وکې چې خپل نه کې نو زما اولاد هم الله ما په صداسي نیکان راوړي. یا زکریا علیہ السلام بزیر ولا راغ خد الله طرفا اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بشک مون تعالی زیر درکو به غلام په ولک اسمو یحیی چنوم داغه به یحیی لم نجعل له من قبل سمیا او نه دې ګرځول مون تل را مخردنا سمیا سوک همنامي تدې یحیی علیہ السلام نمخ کی مونږ سوک همنامي نه دې ګرځولې د دنوم الله کې خو حدیث کې راځي 15 انبیاء کرام علیهم السلام دي چې الله ولنومي خدای یحیی علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام عیسی علیہ السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا سمیع هم صفت دغه د صفت دا سينو دچا قال دوی ربي زماره بین ان یکون لی غلام سرنګ بکی زما بچو وکانت امرات اخر خذ زما شنډه د وقت بلغت من الكبر اتیا او یقینا زه رسیدلم د بوډاوالی انتها تا زه بوډا یم انتهایی ظاهری لکه طریقه بسی کیفیت مونږ بیا ځواني وو کنا. قال فرشتي وتی کذالکم دارنګ بای قال ربک ویلی دي ستاره بو اعلی هین چې دا کار په ما آسان دی وقت خلقتو کا یقینا ته ما پیدا کړې من قبل بخولم تکو شیا تنوي هیڅ تنوي او ته ما پیدا کړې د قصي استولاد هم زه پیدا کوم کنه. الله کو کن فیکون کار کوي. الله وې دي ته چې تا ته بس سبب معلوم نه او الله وکړ التو کی دغه د الله نه خلق. قال دوی ربي زماره به جال لیا وګرځي زما د پاره یو نه خام ها چې کله دا زوی زما کیږي زما کیفیت بسی سنشانی وغیرہ. نو قال وی ورتا آیت کنا خستابدی الله تکلم الناس دا چې خبره منه کې خلکو سره 3 لیال سویا دریش په برابر وسر روز مراد دی خدریش په روز برابر به خبره نه کې مطلب دا چې کله استا د اولاد کې دوه وخت راځي نو د نعمت نه پہله شکریا ادا کا او ته به صحیح سلامت خدای ته حالت قبض وای چې ته به چپ شي یعنی یو چپ غونته روزه به ونیساغ دین کې د چپوالي روزه مو زمو دین کې دا نشته زمو دین کې چپ روزه نشته خام بس ته په اشاره بیا خبرې کې فخرج على قوم يبذروا تبخل قوم باندې من المحراب دغه محراب عبادت خانه نه فاوحا اشاره وکړه له دوی ته ان سبحوا دا چې تسبیح وای په کرتا واشیا سبایو بیګای سبای بیګای تاسو کوم دی دا الله تسبیح وای په اشاره کې دوی ته موي چې شابه تاسو هم دا کوي. محراب عبادت خانه ته وای او دلته فاوحا مراد اشاره ده خام 4 وقت توحید وای تورات وای. یا یحیی اوس یحیی علیہ السلام پیدا شخه الله ورکزوی یا یحیی اے یحیی علیہ السلام خذل کتاب اونې صدا کتاب قوت په قوت سره یعنی د دې ذکر او عمل او درس تدریس کوا او واتینا الحکم اور کړه موږ ته پوها سبیا په ماشوم والی کې بچپن کې الله دې دین اخودنه کړه و ماشومان بلو به کولی او ایدبا وی ورتا چما خلقنا لله مو خو لوب د پارنیو پیدا شوی چې مولو به بکو ماشوموالي کې الله دې نیک کړو ښا نو دغه ته مراد دی او حنانن ترس کون کې او مخلوق ملذنا زموږ طرف او زکات نو پاک وکانه تقی او دیو تقوادار ډېر ترس به کو په خلکو باندې خام ترس کون کېو دغه رنگ محبت کون کېو زکات پاک عقیده عمل والا خام او برم بوالدیه احسان کون کو عمر او پلار سره ولم کو جبار نه او نو دي زیاتی کون کی په خلکو او عصیا نافرمان د الله بچے زیاتی نہ کو مخلوق باندې انہوں نے اللہ نافرمانی کولا والسلام علیہ السلام دی پد باندې یوم مولیدا پار چ پیدا شو و یوم یموت پار چ مریبا و یوم یبعث حیا او پار چ راپورته کولی بشي ژوندې نو دا ټول د صفاتو ها دي کې اصل کې مقصد سو اجازه زکریا علیہ السلام خلق وې اور بوډاوالی کې الله تعالی زوی ورکړې دیم د زامنو اختیار لري
او هغه عاجزي الله را دوه خو چې ګوره اولاد ایمان غوسته دي ورکړې ما دي بیا د اولاد باره کې چې کومه کیفیت هم متماخول دي نو بیا ازوی ماته محتاج وو مطلب دا چې ټول محتاج وو اختیارمن نو اولاد به صرف د الله نه غواړي په دې کې دغه سبق وو الله نه سوا بل کو نبی وی کو ولی وی هغه د اولاد برکات اختیارمن نه دي ان شاء الله نو سوای واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال اللهم انا على ذكرك وشكرك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله ستا کلام وګي په دې عمل توفیق راکړي څنګه ملګری دي درس راځي الله نارینه زنانه ټول دې بدله ورکړي بیماران له الله شفا ورکړي چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ته نصیب کړي چا اولاد شته الله ته وته نیک عمل کړي حرافت مصیبت نه مټولو ساتي چا رزق مرادونه الله ته پوره کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين